بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن اول د جولای کال 2015 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خوري تاسو خدمت کې حاضر یم. نن په دوه موضوعاتو چې یو نړیوال موضوع ده، د سیمې موضوع ده، د ایران، اسرائیل او د امریکې، او په همدارنګه هغه جهادي خبرونه چې د پرون نه پاتې وو او ماته نور رسیدل هغه به تاسو خدمت کې شریک کړم. په دغه دوه موضوع باندې یو لنډه زغلنده نظر لرو. اول دا دی چې یو اسرائیلي عبراني رسنۍ په خپل یو نشر شوی موضوع کې دا خبره ادعا کړې ده چې د ایران په 12 ورځو حمله کې پر اسرائیل باندې اسرائیل داسې ضربه او وار خوړلې دی چې دغه تصور هم دوی نه کوه، او دغه ضربه او وار د دوی په حتی په بطن او په مغز باندې شوی دی. د خسارات او د تاثیرات تر دې وخته پورې به محسوس کیږي. همدا علت دی چې حکومت د اسرائیل چې دی هغه اوس وارخطا دی او غواړي چې یو بل جګړې خواته لاړ شي تر څو د مخکې جګړې هغه صدمات چې دی هغه پټ کړي او ملت کې چې اوس یو نوی قیام دغه را پیدا شوی دی او په مقابل د نظام کې د ودرېدو خبره ده هغه پټه کړي. همدا علت دی چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیل حکومت په مسلسله توګه باندې د خپل د تجهیزاتو د پوره کولو لپاره د غربي نړۍ نه کافي تسلیحات ترلاسه کړي دي. په دغه څو ورځو کې په سلهاو پروازونه اسرائیل ته راغلي دي چې په دې کې په حساب نظامی تجهیزات مرته راوړي، میزایل او دغه خپل ډېر زیاتې د تیاری چې راغلي دا تیاری هم د اسرائیل د مرستې لپاره راغلي او د کې د خپل هغه ضرورتونو د تیاری د کړي دي، ځکه چې د ایران په حمله کې چې د نواتمو د بنګورینو د دغه میدان ویګانو باندې حمله شوې وي، الته د دې ډېرې تیاری او د خسارې لیدلې ده، صدمې لیدلې ده چې هغه دوی نه دی ویلي. بر علاوه د هغې نه چې ایران دا ادعا کوله چې د F-16 او F-35 د تیارونه په حدود 9 دانې دوی وهلي دي او په مجموع کې دا ادعا کوله چې 45 دی جهازونه وهلي دي. نو اوس داسې ښکاري چې دغه خبره چې ولو تایید شوې نه وه، حقیقت په ده ده که چېرته دا نه وی د اسرائیل تاریخ کافي زیاتې وي، ضرورت دې ته نه و چې نورې تیارې او دغه ترلاسه کړي. خدای ترلاسه کړي دي، میزایل ترلاسه کړي دي، د دفاعي هوایي سیستم خپل دغه کړی دی، تقویه کړی دی. او په عین حال کې د په مقابل کې ایران هم غلی نه دی ناست او ایران په دغه ساحه کې دوی خپل کار را کړی د روسیې نه د خپل د میزایلونو دغه پوره کړی دی. د چین نه دی تاسو ما بله ورځ راپور درکړ چې د G10C په نامه د جهازونه 40 دانې او د یو بل راپور په اساس باندې 83 دانې دغه جنگي الوتکې ترلاسه کړي دي او هغه خاص دفاعي میزایل 9HQ هغه ترلاسه کړي دي او د روسیې نه تازه په رسمي توګه باندې په علني توګه چې روسیې ویل چې دا دغه استخباراتي او هغه استراتیژیک دغه چې د دوی دی تړون امضا کړی د هغې تر رڼا لاندې دغه میزایلونه دې ته سپارل شوي دي چې په دې کې TKB 1055 هغه میزایل دی چې د په وړوکي میزایلونه دي او دا د صرف د ډرون وهلو لپاره د پهبادونو د وهلو لپاره دي چې دغه هوایي وړوکي جهازونه چې راځي او سرویلنس کوي، یعنی که عکسونه اخلي او بیا اهداف جوړوي، هدف وهي د دغه پهبادونو د وهلو لپاره دا میزایل جوړ شوي دي. دا 2 کیلومتره وار کوي، په ډیر سرعت کوي، تیزی کوي او دفاعي سیستم نهایت دغه د دنه کافي مکمل پاکج ترلاسه کړی دی. او په دې رقم سره د اسرائیل دغه پهبادونه او ډرونونه چې په ایران باندې راتلل د مخنیوي به وشي، او په دې رقم سره د اسرائیل هغه هوایي برتري چې دی دا به کاملا له منځه لاړ شي. او بل دا دی چې اسرائیل بیا دغه توانایي د هغه میزایل چې ایران سره دی هغه اسرائیل سره نشته دی. درسته ده چې فرانسې، جرمني، انګلستان، امریکې په دغه څو ورځو کې کافي شی ورکړی چې لا افشا شوی نه دی چې څه به یې ورکړي، هغه به دوی سره
خو اسرائیل معمولا د نږدې نه وار کړی، تر اوسه نه لرې نه وار نه دی کړی، او ایران ټول وارونه د خپله لرې نه وکړه، ځکه چې ایران جهازونه په اسرائیل باندې نه دي تللي. اوس خو ورته جهازونه هم واخیستل، ممکن چې پس د دې نه د ایران کم حملې چې په اسرائیل باندې کیږي د جهازونو په ذریعه باندې هم وشي، ځکه دغه جهازونه چې دي دا د حملې لپاره دي او همدې لپاره اخیستي دي. او سو 35 هم ایران درلودل چې په دې باندې هم د خلکو ډېر پوښتنې وي چې دغه سو 35 چې ایران د روسیې نه اخیستی و دغه څه شو او ولې د ده نه کار وانه خیسته، چې د دغه ځواب ایرانیانو دا دغه کو چې د دوی سره هغه د کوم لوازم او تجهیزات په دغه سره نه وسي، په دغه موده کې دغه خپل ضرورتونه خلاګانې چې دوی ورته متوجه شوي هغې پوره کړي دي. په همدارنګې د فرانسې رئیس جمهور ماکرون د ایران د رئیس جمهور ډاکټر مسعود پزشکیان سره ټلیفوني اړیکه نیولې ده، خبرې کړې دي او د ایران د رئیس جمهور نه غوښتي دي چې څومره زر کولی شي دوی باید د میز سر ته مذاکراتو ته راشي او په د مذاکراتو په ذریعه باندې د جنگ او د جګړې مخه ونیسي. پزشکیان واضح موقف اختیار کړی دی، هغې دا ورته ویلي چې موږ مذاکرات مخکې کول او اوس هم کوو، په موږ باندې په مذاکراتو کې په موږ باندې وار شوی دی. همدا علت دی چې موږ په امریکا باندې اعتماد نشته دی، تر څو چې یو ضمانت موږ ته را نه کړلی شي ممکنه نه ده چې موږ د مذاکراتو ته بیرته راوګرځو او یا مذاکرات وشي. او د اروپایي ملکونو سره لکه فرانسې، جرمني، انګلستان او د عربي ملکونو امارات، عمان او د عربستان سعودي سره چې دا ټول سره یوځای شي ممکنه ده چې سره کینو خبرې وکړو او داسې یو مسوده جوړه کړو چې هغه بعداً امریکې ته قابل قبول اوسي او امریکې سره ناسته به هغه وخت کیږي چې د امریکا ضمانت ورکړي. بیا د یورانیم د غني کولو متعلق هم ماکرون خبره کړې چې تاسو باید دا ونه کوئ او د مخه ونیسئ. د پزشکیان دا موقف اختیار کړی دی چې دا زمونږ قانوني حق دی او موږ دا غنا ته به ادامه ورکوو او زمونږ د دې نه هدف هېڅکله د اتومي قدرت ترلاسه کول نه دي، بلکې خپل د انرژي د ضرورت د رفع لپاره دا کار به موږ کوو او د دې نه به لاس نه اخلو، او که په دې بابت باندې څوک لاس جګړې ته ور اچوي موږ حاضر یو چې د ځان نه دفاع وکړو. نو مستقیما او ډېر ښه ځواب ورته ورکړی دی. دا پیام به خپله ټرمپ ته حتما رسیږي، ځکه چې دی اروپایان مشران چې کوم خبره بل سره وکړي هغه بیا امریکا سره خپل منځ کې سره شریکوي او دوی چې کله زنګ هم وهي بدون د کوم اشارې نه وهي، حتما خپل منځ کې مشوره کړي چې دا فرضاً ماکرون د ټولو په استازیتوب مستقیما ایران سره خبرې وکړي او د خبرې کړي دي او پزشکیان ورته واضح ځواب ورکړی دی. نو دا دی چې اوس اسرائیل دا اعلان کړی دی چې د چوندۍ په دې باندې یریدلی دي چې ما بعد امریکا او ایران بیا خبرو ته سره کینني. نو دی دا اعلان کړی دی چې د دوی آمادګي ده او دوی به بالکل په ایران باندې حمله کوي او دا دغه اظهار کړی دی چې دوی به خپل دویم راوند د حملو د آینده هفتې نه شروع کوي او دا دغه به د سره کیږي. نو د دې مطلب دا دی چې دوی دغه چانس د سولې لپاره د مذاکرو ته نه ورکوي او دوی به دوباره حمله کوي او د دې خطر موجود دی چې جنگ به بیرته شروع کیږي او په دې جنگ کې که چېرته امریکا هم بیرته راننوځي نو هماغه مسله ده چې د دریم نړیوال د جنگ خطر نهایت زیات دی، سره دی چې خپله امریکا هم په دې یریږي چې داسې یو جنگ ته لاړ نشي او د سیمې ممالک هم دا نه غواړي، خو که د ناچارۍ نه جنگ ور وتپل شي نو دوی مجبور دي چې دې ته ور ودانګي. د جهادي څپونه مختصرا یو څو راپوره چې پرون را رسېدلي په 13 د جون باندې د وزیرستان جنوبي د مکین ولسوالۍ په ټاپي سیمه کې په نظامي پوستې باندې د هاوان په برید کې ځاني او مالي تلفات اړول شوي دي. په 13 د جون د چترال د روش ولسوالۍ منځخوړ په سیمه کې پر پوځي پوسته د لیزر په ټوپک برید وشو، 3 پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدغه سیمه کې په 9 د جون باندې هم عملیات شوي وو او مالي او ځاني تلفات اوښتي وو. د همدې ولسوالۍ د چیګي په سیمه کې د پیکا په برید کې مالي او ځاني تلفات اړول شوي دي.
په 10 جون شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ هندي ژور سیمه کې پوځي پوستې ته په ناپراوتلو په وخت کې په عسکرو باندې د پیکا او د دراسکوف برید وشو. 2 عسکر وژل شوي دي او 1 عسکر ټپي شوی دی. په 10 جون د وزیرستان شمالي میرعلي ولسوالۍ د هډې میرعلي عمومي سړک ته نږدې په لاسي بمونو برید کې ځاني او مالي تاوان ور اوښتی دی. په 10 جون باجوړ ولایت ناوګۍ ولسوالۍ چارمنګ سیمه کې پوځي پوستې لیزري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی او نوره مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګې په 10 جون ولایت خیبر د باړې ولسوالۍ تیرا بوټان شریف په سیمه کې د دراسکوف په برید کې 3 عسکر وژل شوي دي. همدارنګې نن اول د جولای 2015 نن سهار 10 بجې د ری اسماعیل خان د درابن په ولسوالۍ کې پر پوز باندې چې د پوز په یو ټرک یعنی لارۍ باندې د ماین انفجار شوی دی چې د په نتیجه کې لارۍ ویجاړه شوې ده او د هغې کې سپاره څومره عسکرو هغه هم وژل شوي دي او هم ټپیان کړلی شوي دي. نو دا و د نن ورځې یو لنډه مختصره سیاسي تبصره پر اوضاع د سیمه کې او همدارنګې پر جهادي را رسیدلي راپورونه کې چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوښ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.